د حاکمیت رول د امنیت په تامین. امنیت د هر هیواد د ثبات او پرمختګ اساسي ستن ګڼل کیږي. هر ټولنه چې له امنیت څخه برخمنه وي د اقتصادي ودې، پانګونې، سوداګرۍ، د بنسټیزو پروژو د پراختیا او د وګړو د هوساینې لپاره غوره زمینه لري. د افغانستان تجربې هم ښودلې ده چې هر کله ناامني او بېثباتي زیاته شوې، د پرمختګ بهیر ټکنی شوی او د خلکو ژوند لا ډېرو ستونزو سره مخ شوی. د اورو څېړنیزې ادارې په یوه تحلیلي راپور کې همدې مهمې او حیاتي موضوع یعنې امنیت ته کتنه کړې ده. هیله ده چې د دې ویډیو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. پخوانی حکومت کلونه له پراخو ناامنیو، ترورونو، وسلوالو غلاو او په ګڼو سیمو کې له بېثباتۍ سره مل و. په هغه مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې امنیت له جدي ننګونو سره مخ و او د خلکو د سر او مال ساتنه د ورځني ژوند له مهمو اندېښنو څخه شمیرل کېده. ډېری ښارونه او مواصلاتي لارې له لازم امنیت څخه برخمنې نه وې او اقتصادي فعالیتونه هم د همدې وضعیت تر اغېز لاندې وه. نن ورځ د هیواد عمومي فضا د هغو کلونو په پرتله د پام وړ بدلون تجربه کوي. د هیواد په ټوله سیمو کې تګ راتګ په اسانۍ ترسره کیږي. بازارونه لا ډېر رونق موندلی، سوداګر او عام وګړي خپل ورځني چارې په نسبي ډاډ او آرامۍ پر مخ وړي. دغه بدلون د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو، د سوداګرۍ د پراختیا او د پانګونې د زیاتېدو لپاره هم مناسبه زمینه برابره کړې ده. دغه وضعیت یوازې داخلي ارزونه نه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې چې د 2016 کال د جون په میاشت کې د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلی چې اوسنی حکومت لا هم د افغانستان پر ټوله خاوره اغېزمن کنټرول لري. دا ارزونه ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله په هیواد کې ثبات او عام نظم پیاوړی شوی او د خلکو د تګ راتګ، اقتصادي فعالیتونو او پراختیایي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره مناسبه فضا رامنځته شوې ده. It gives us great satisfaction to report that now Afghan children د افغانستان سیاسي واقعیتونه په تیرو 5 کلونو کې بدل شوي دي او د ملګرو ملتونو اوسنی بندیزونه باید د دغو بدلونونو او نویو واقعیتونو پر بنسټ بیا وکتل شي. زه همداراز د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایي بریدونه غندم او په دې اړه د یوې رڼې او هرړخیزې څېړنې غوښتنه کوم. The Afghan authorities and the international community اوس مهال په افغانستان کې وضعیت باثباته دی. زه ټینګار کوم چې د افغانستان اوسنی چارواکي او نړیواله ټولنه باید د متقابل باور او ګډ تفاهم له لارې مخ ته ولاړ شي څو د افغانانو د هوساینې او په هیواد کې د تلپاتې ثبات د ټینګښت لپاره اغیزمن ګامونه پورته شي. بې له شکه امنیت یوازې د جرمونو د نشتوالي په معنا نه دی، بلکې هغه فضا ته ویل کیږي چې خلک وکولای شي په ډاډمنه توګه ژوند، کار او پانګونه وکړي. هر څومره چې عام نظم پیاوړی کیږي، هومره د خلکو باور هم زیاتیږي او د اقتصادي ودې او ملي پروګرامونو د پلي کېدو زمینه پراخیږي. په وروستیو کلونو کې د سړکونو جوړونې، ریل پټلۍ، کانونو، انرژي او ترانزیت په برخو کې د سترو پروژو پلي کېدل هم د ثبات او امنیت په فضا کې پراخ شوي دي. ډېری پانګوال امنیتي ثبات یوه هیواد ته د پانګې د انتقال او پانګونې لومړنی شرط ګڼي. له همدې امله امنیت د ملي اقتصاد په غوړېدو کې مهم او ټاکونکی رول لري. د امنیت تامین د پانګې د بیرته راستنېدو، د سوداګریزو فعالیتونو د پراختیا او له سیمې هیوادونو سره د اقتصادي تعاملاتو د زیاتېدو زمینه هم برابروي. هر کله چې یو هیواد له ثبات څخه برخمن وي،
د اقتصادي شریکانو باور هم ورسره لوړیږي او د پرمختګ لپاره نوي فرصتونه رامنځته کیږي. د دې لاسته راوړنې ساتنه د نظم د دوام، د قانون د پلي کېدو او له مسؤلو ادارو سره د خلکو د همکارۍ غوښتنه کوي. هر څومره چې امنیت پایدار وي، هغومره د آبادۍ، پرمختګ او ځانبسیاینې فرصتونه هم ډیریږي. د تیرو کلونو تجربې ښودلې چې امنیت یوازې یو امنیتي بریا نه ده، بلکې د هیواد اقتصادي، ټولنیز او عمراني پرمختګ بنسټیزه زمینه هم جوړوي.